نو څنګه یې د مارونو خویندو؟ امید لرم چې روغ جوړ به یې. نو ملګرو ډېره موده پس ډېر د خوشحالۍ خبر رالو. نو څنګه تاسو لګیم یار؟ داسې کار دی چې د ګوګل له طرفه ماله یو میل رالو چې ستاسو چې کوم دی د ګوګل ویریفیکیشن کوډ هغه چې کله چینل مونیټایز شي نو هغه تاته د امریکې نه راځي. نو هغه رالو ډېر خوشحاله یم. نو اوس عکس څنګه وکړو وایي راشه وایي دلته کې زنګ د کلي سټاپ ته راغلی او زنګ د کلي سټاپ ته کوم دی مونږ نه د 10 منټو په مزل دی. نو هلته به ځم او هغه کوډ به ترې رالم او هغه به بیا د دې هغه ایډسنس کې خپل ځای دی هلته کې بیا ورکوو. د هغې نه پس چې کوم دی زموږ ارننګ به سټارټ شي انشاءالله. نو ځو موټرسایکل وباسم او بس ورځم په لار تاسو هر څه درته ښیم صحیح ده مونږ سره اوسئ. بس دا زه روان یم او تقریبا چې 15 منټو مزل پاتې اوس به ورسو. نو دا د موږ رارسېدو او دا کس دی چا چې موږ ته په ټي سی ایس باندې دا پن چې کوم دی دا راوړی تاسو کتی شئ دا ګوګل ایډسنس د طرفه راغلی دی. نو دې کې دننه پن وي او دا به کور ته ځو او کور کې به کولاوو. نو بس د کور په طرف روان شوم او په لاره ډېر خوشحاله وم ځکه چې زمونږ د محنت سله چې کوم ده هغه مونږ ته میلو شوه. دې ته مونږ ډېر انتظار کړو. نو بس ډېر خوشحاله وم په لاره. نو دا مونږ کور ته رارسېدو او دا ګوګل هغه ایډسنس دی دې کې دننه پن دی. نو دې دپاره چې کوم دی مونږ 3-4 میاشتې انتظار وکړو خو زمونږ خوشقسمتي دا ده چې دې دپاره خلک 5-6 میاشتې څوک 7 میاشتې 8 میاشتې م انتظار کوي خو مونږ سره د الله تعالی شکر دی چې دا مونږ ته لږ زر رارسېدو. نو دا به اوس مونږ کولاوو چې دې کې دننه څه دي. نو راځئ دا تاسو کتی شئ په دې طریقې مونږ کولاوو. دا تاسو کتی شئ دا سیټونه چې کوم دی دا لږ دغه وي دا په اسانه دغه کېږي کټ کېږي. نو دا به تاسو په دې طریقه باندې کټ کوئ. دا تاسو کتی شئ داسې به دا کټ کې او دې کې دا چې کوم دی د کاپۍ په شکل غونته کېوي. دا تاسو کتی شئ دا پن دی دا دې خوا په انسټرکشن هم دي. نو دا پن مونږ ته پکار و. نو دا ګوګل ایډسنس کې به د دې خپل ځای دی کوډ. نو دا مونږ ته څنګه میلو شو دا لویه سټوري ده. نو سټوري به هم در سره شیر کوم. نو لومبې دا ایډسنس کې ورکوو چې کوم دی دا پکار و. نو دا موږ د موبایل سکرین ته رالو او دلته کې به دا کروم کولو کې او دې کې به چې کوم دی google.adsense.com ورکې خو ما چې کوم دی دلته کې د ټیپس کې ځان سره سیو کړی دی. نو دلته نم کېږي او تاسو سرچ کې google.adsense.com هم ورکولی شئ. دا زه پکې ګورم دا د ما سره شته وګورئ. دا ما کولو کو دا ما دا پیج کولو شو. نو دلته کې به تاسو د ویریفیکیشن چیک ته راشئ او دلته کې دا تاسو ته ښکاري ایډرس ویریفیکیشن دې ته مخامخ لیکلي نیډ اټینشن مطلب چې دا تاسو لا کنفرم کړی نه دا تاسو ویریفای کړی نه دی. نو دلته چې موږ دا کوډ ورکو دا به هم ویریفای شي. نو کوډ ورکو دلته کې پن کمپین چې موږ ته راغلی و نو هغه ما ورکو دلته پورا 6 انچي دي هغه ما ورکو دلته کې به دا سبمیټ باندې کلیک کو. نو دا سبمیټ چې کله مونږ کلیک کو دا به چې کوم دی دا تاسو ته ښکاري ایډرس ویریفیکیشن کمپلیټډ مطلب ستاسو ایډرس چې کوم دی هغه مونږ سره ویریفای شو. دې سره زمونږ آیډنټیټي ویریفیکیشن او ایډرس ویریفیکیشن دواړه شو. نو اوس چې کوم دی دا تاسو کتی شئ. اوس مونږ ګورو پیمنټس ته چې پیمنټس کې هلته کې څه شو کوي مونږ سره. نو پیمنټس ته به راشئ دلته کې دا تاسو لږ سرچنګ کوئ وګورئ $40 دي. نو دلته کې به اوس مونږ بینک اکاؤنټ ورکوو. نو بینک اکاؤنټ به هلته په بله ویډیو کې هم که دا ویډیو مو خوښه شوي نو ویډیو لایک کړئ چینل سبسکرایب کړئ. د الله په امان.